وایي چې یوه ورځ ډېره ښکلې نجلۍ له پلورنځي څخه خریداري کوي. په پلورنځي کې ورباندې یو هلک مینېږي، خو نجلۍ ته د خپل زړه د خبرې ویلو جرأت نشي کولی. کله چې هلک په دې پوهیږي چې نجلۍ تل له همدې پلورنځي څخه خریداري کوي، نو تل ورته په همدې پلورنځي کې ځان حاضروي او تل د نجلۍ دیدار کوي. نجلۍ هم د ښایست درلودو سره سره ډېره مغروره او خودخوا وي. یوه ورځ هلک جرأت کوي او نجلۍ ته وایي: ډېر وخت راهیسې زه په تا مین شوی یم، مینه مې ورځ په ورځ در سره زیاتېږي. نجلۍ چې کله دا خبره واورېده نو په خندا شوه او په پلورنځي کې د ټولو پلورونکو په مخ کې یې ورته وویل: زه به اوس ایله بیله د یو عادي پلورنځي له یو عادي کارکوونکي سره واده کوم، سره د دې چې ډېر لوی او پیسه‌دار هلکان له ما سره واده کولو ته چمتو دي. هلک زړه د دې خبرو سره ډېر خفه کېږي او له پلورنځي څخه وځي. 10 کاله وروسته هلک د خپلې مېرمنې سره یو ځای په یو هوټل کې د خوړو لپاره ځي. ناڅاپه هلک ګوري چې د هوټل خادمه یا کارکوونکې هماغه ښکلې او مغروره نجلۍ ده. هلک له نجلۍ څخه ځان پټوي او د تللو په وخت کې نجلۍ ته یو یاداشت پرېږدي او د ګارسون په لاس یې نجلۍ ته رسوي او هلک له هوټل څخه وځي. نجلۍ چې کله لیک پرانیزي نو پکې لیکلي وي: زه د هغه عادي پلورنځي یو عادي کارکوونکی نه وم، بلکې ما یوازې ستا د مینې لپاره او د دې لپاره چې هره ورځ تا وګورم هغه پلورنځی مې په ډېرو پیسو ځان ته اخیستی و. کله چې نجلۍ له هوټل څخه په منډه منډه وځي نو ګوري چې هماغه هلک د خپلې ښکلې مېرمنې سره موټر ته پورته کېږي او نور ساتونکي یې چارچاپېره وي. هماغه وخت د نجلۍ تکبر او غرور نور هم له خاورو سره خاورې کېږي. نو درنو لیدونکو، تکبر او غرور هر هغه څه دی چې موږ د هیلو له اسمان څخه د خاورو په ډکه ځمکه لاندې غورځوي. نو تل عاجزي کوئ، ځکه غرور صرف د الله سره خوند کړی چې له شان سره یې برابر دی.